اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرینو، الله جل جلاله دې د جمعې د مانځه د ادا کولو توفیق راکړي. نن زموږ او ستاسو موضوع او زیر بحث مذمت د زنا ده. زنا شرعاً او عرفاً دا ډیر قبیح عمل ده. زنا گناه کبیره ده. زنا باندې الله جل جلاله خفه کیږي. الله جل جلاله غیرتی ذات ده او غیرتی خلق خوښوي، خاص کر په ناموس کې، په عزت کې الله جل جلاله ډیر زیات ټینګار کوي. قرآن عظیم الشان کی د ستر متعلق آیتونه راغلی دي، د پردې متعلق آیتونه راغلی دي. هغه صرف په دې خاطر باندې چې د خلکو عزت ته صدمه ونه رسیږي. په نتیجه کې زنا واقع نشي. نو زنا په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله په کراتو مراتو باندې په کلکو ټکو باندې غندلې او ډیر سخترین جزا الله جل جلاله په دنیا کې زناکار لپاره ټاکلې ده چې هغه سنگسار ده، او په آخرت کې ماران او لړمان دي د جهنم اور ده. او نبی علیہ السلام مبارک په کلکو الفاظو باندې د زنا تردید کړی ده، په زنا رد کړی او د زنا مذمت بیان کړی ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټول د زنا نه وساتي. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا. اے زما بندگانو، زنا ته مه نږدې کیږئ. انه کان فاحشة وساء سبیلا. ځکه زنا یو فاحش کار دی، زنا یو بے حیا کار دی. فاحش هغه ګناه ته ویل کیږي چې د الله په نیز او د مخلوق په نیز دا فاحش او بے حیا وي، لکه زنا شو. او دا زنا ډیره بده لاره ده. نو چې الله جل جلاله فرمایي چې زنا ته مه نږدې کیږئ، ځکه زنا فاحش عمل دی، زنا یو بې غیرت عمل دی، زنا یو بې ناموسه بې عفت عمل دی. ځان ورنه وساتئ. څوک چې غیرت لري د بل چا ښځې ته سپک نه ګوري. چا باندې چې خپل ناموس ګران وي د بل چا ناموس ته سپک نه ګوري. هر سړی د په ګریوان کې سوچ وکړي، که زما میرمنې ته څوک لاس نږدې کړي، که زما میرمنې سره څوک په موبایل کې خبرې وکړي، مخامخ خبرې وکړي، یا څوک ورسره زنا وکړي، دا به څومره خطرناکه موضوع وي، دا به څومره خطرناک حالت وي
چې یو مسلمان پوه شي چې زما ښځه پردي سره خبرې کوي. دا انسان لپاره مرګ بهتر دی. او چې یو سړی په خپل ناموس باندې نه وي نو هغه بیا بې حیایي هر څه کوي، هغه په دې کې خوشحاله وي. قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله د زناکار سزا په دنیا کې ښودلې ده. الله فرمایي الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زناکار سړی او زناکاره ښځه چې واده یې نه یې کړی زنا وکي لپاره د عبرت سلسل دورې به وهل کیږي. او الله فرمایي چې ای حاکمانو د زناکارانو سره نرمي مه کوئ، صحیح جزا ورته ورکوئ چې آینده د عمل تکرار نه کړي. او که چېرته واده یې کړی وي، واده شده وي او بیا زنا وکړي، نو الله جل جلاله فرمایي چې دا بیا سنګسار کوي. تلاوت منسوخ دی خو حکم باقی دی. الله فرمایي الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما، چې کله محسن واده شده سړی او ښځه زنا وکړي دا رجم کوي، سنګسار کوي، په تیږو باندې ووهئ عبرت دپاره، که نه په یو مرمۍ مړ کېږي دا سړی. خو الله جل جلاله فرمایي چې عام اعلان به کېږي، د کلي او د ولس خلک به راځي چې دلته مجرمان دي، فاحشان دي، بې غیرته خلک دي، راځئ چې په تیږو باندې ولو، ثواب په نیت باندې به یې ولي، چې چا قوي ګزار وکړو دومره ثواب به یې کېږي. ګور همدغه انسان دی په الله څومره ګران دی. الله فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، چا چې مسلمان قصدن قتل که جزای جهنم دی. خو همدغه انسان دی الله فرمایي چې رجم یې کوي، دی د خپل چوکاټ نه ووته، د خپل سیستم نه ووته، د خپل خالق نافرمانه شو، بې غیرته شو، بې عزته شو، بې عفته شو، بې ناموسه شو، ویې وهئ چې ستاسو ثواب وشي. نو زنا دومره خطرناک عمل دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو زموږ بچي ټول دوستان اقربا دې داسې ناوړه عمل نه وساتي. معززو حاضرینو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله یو انسان زنا کوي دې وخت کې ایمان ورنه پورته شوی، ایمان پکې نه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله یو انسان زنا کوي ایمان ورنه داسې پورته کیږي لکه څنګه چې انسان قمیص وباسي، داسې ایمان ورنه پورته کیږي، ایمان ورنه وځي. خو لیکن نن سبا چې څوک زنا کوي هغه پکې خوشحاله وي، ښه ښځه هم لري. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چېرته ښځه دې ولیدله تا ته تشویش پیدا شو، راشه خپلې ښځې ته، کوم شی چې هغې ښځې سره دی هماغه شی ستا ښځې سره هم دی. ناروا انسان لپاره شیطان ښایسته کوي، هېڅ شی پکې نه وي. حرام خپل وږي به دې وي، د بل چا د پټي نه وږي ماته یې، هغه شیطان درته ښه ښکاره کوي، حقیقت کې څه نه د شیطان دوکه ده. چې کله انسان احتلام کیږي خوب کې ودی، شیطان ورته وایي دا دی او هغه دی، بې
داسې بې معنا شی ورته ښایسته کي هغه چې راویښ شي هېڅ هم نه نو شیطان دی معززو زمونږ دښمن دی حتی الوسع تر آخر وخته پورې تر څو چې موږ او تاسو کې ساه چلیږي شیطان هڅه کوي موږ ځان سره ملګري کوي ډېر استقامت پکار دی زنا ډېر خطرناک عمل دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمائی ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه پختنه وکړه اے د الله پیغمبره لوی ګناهونه راته وښایه وای نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل الله سره شریک نیول لویه ګناه دی دویم قدم کې د خپل اولاد وجل دې لپاره چې د دې نفقه زه نشم ورکولی دې ته ډوډۍ نشم ورکولی پخوا جاهلانو به لورګانې حلالولې که نه خاورو کې به یې ښخولې دې لپاره یو انسان خپل اولاد وژني چې سبا یې خرچه نشم پوره کولی دا ګناه کبیره ده او دریم چې څوک د خپل ګاونډ د ښځې سره زنا وکړي سره د دې نه چې هغه ورباندې حق لري دی باید ورباندې پرده واچوي دی ورسره زنا وکړي عزت ته یې صدمه ورسوي نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا ګناه کبیره ده معززو حاضرینو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې نامحرمې ښځې سره لاس ولګولو لاس یې ورباندې کېښودو د شهوت په نیت باندې ورځ د قیامت کې به دا لاس د مرۍ پورې نښتې وي په جهنم کې او چا چې د پردیو ښځو نه بوسه واخیسته مچوی واخیسته ورځ د قیامت کې به د دا شونډې په د جهنم په اور کې وي او زناکاران به په خپلو خاصو اندامونو باندې د جهنم په اور کې زوړن وي بغارې به یې ټول خلک اوري که څوک په دې باندې ایمان لري چې ورځ د قیامت دی الله جل جلاله را سره حساب کوي د قبر عذاب دی د جهنم عذاب دی نو هغه باید دې شیانو وډار شي سمورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی نبی علیہ السلام مبارک خوب ولیده بخاری شریف کې دا خوب ذکر ده ډیر اوږد ده هغه تقاضای حال مطابق هغه زه راخلم نبی علیہ السلام مبارک فرمای زه ودوم دوه کسان راغلل په خوب کې چې یو جبریل علیه السلام او دویم میکائیل علیه السلام ویل الله سه ونیولم یو ځای ته لاړو په شان د تنور لاندې پراخو بره تنګو دینه شور ما شورو د خلکو چغې فریاد بغارې وتلې وای زه ورنږدې شوم دې تنور ته یا دې بټۍ ته زه ورنږدې شوم چې دلته څوک بغارې وهي وای چې سر مې نږدې که ومې کتل چې لنډغرې ښځې او لنډغر سړي پراته دي لاندې نه چې اور زیاتیږي لمبۍ تیزیږي دا جهنمیان د اور سره بره جګیږي او بیرته بیخته ځي وای ما جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا کم خلک دي چې دومره خطرناک عذاب کې ګرځي وای جبریل علیه السلام راته ویلي دا ستا په امت کې زناکاران دي دنیا کې به زنا کوله دا د هغوی سزا ده الله دې موږ وساتي ما درته مخکې خبره وکړه که د چا ایمان او عقیده وي مسلمان وي چې ورځ د قیامت دی حشر نشر دی ما سره به الله حساب کوي
دې عمل ته څوک نه نږدې کېږي که الله نه څوک یېرېږي او کاسې په خوله وایي چې الله الله مونځ دی او دا دی او هغه دی او دا د کبیره ګناه نه ځان نه ساتي نجات مشکل دی خپل اولاد باندې موږ او تاسو وړکینې نه کنټرول کړو غوږ ورته ونیسو ګوره د پردي ناموس ته سپک ونه ګورې خپل حیا د وساته د مسلمان حیا وساته او خاص کر په دې دور فتن کې خوراکونه زیات دي په دې وخت کې خواهشات هم ډېر په جوش کې دي نو د خپل اولاد تربیه ډېر ضرور ده چې بې ځایه حرکت ونه کړي او بیا لوی خطرناک مرض څه دی ځوانانو لپاره دا غټ موبایل دي دې کې بیا مختلفو خلکو سره د دوستي و یارانه و شریعت نه مخالف خبرې دا بیا کوي باید چې خپل اولاد دینداره کو خپل اولاد باید پوه کو چې دا شیان ګناه لري نو زنا چې دی دا ګناه کبیره ده د الله د جل جلاله د غضب او د قهر سبب دی معززو حاضرینو الله جل جلاله نه په کامله معنا باندې صحابه کرام ډارېدل ګناه به چې ورنه وشوه فوراً به حاضر شول نبی علیہ السلام مبارک ته به ویل عام محضر کې مخلوق بناستو اے د الله پیغمبر امانه ګناه شوې ده صحابه کرامو عقیده وه چې الله ته اخکاری که مخلوق ته پټه وي دا څه معنا لري یو صحابي دی مسلم شریف کې حدیث دی بریده رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه روایت دی ښه متوجه شئ تاسو یو صحابي دی ماعز بن مالک اسلمی رضی الله تعالی عنہ صحابه کرامو سره نبی علیہ السلام ناس څه پټه خبره هم نه وه دی راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته ویلي طهرنی ما پاک کا د زنا نه ما پاک کا ما باندې حد جاری کا نبی علیہ السلام مبارک ورته ویلي افسوس دی تا لپاره زه استغفار ووایه الله ته توبه وباسه څه وخت بعد همدغه ماعز بن مالک رضی الله تعالی عنہ بیا راغی اے د الله پیغمبر ما پاک کا نبی علیہ السلام مبارک بیا ورته هماغه خبره تکراروي استغفار ووایه الله ته توبه وباسه ځه دریم ځلې بیا راځي څلورم ځلې چې راغی نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چشنه د پاک کم تا چش کړي دي څه عمل ده کړی دی قاضي به خبره واضحوي که نه حد چې جاری کیږي باید شک او شبه پکې نه وي صحابي ورته عرض کوي زنا مې کړې ده زه واده شده یم ښځم لرم خو ما زنا کړې ده حد را باندې جاری کا نبی علیہ السلام مبارک څومره احتیاط کوي صحابه کرامو ته وایي چې دا خو به لیونی نه وي دا ماعز دا خو به لیونی نه وي بعضې وخت لیونی په ځان نه وي که نه په ځان باندې تنګ شوی وي دا صحابي خو به لیونی نه وي صحابه کرامو ویلي چې نه 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 ښه پوه سړی دی هوښیار دی په دې ټولنه کې عاقل انسان دی بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایل شراب خو به یې نه څښلي شراب بعضې وخت کې سړی په نیشه شي غیر ارادي خبرې کوي نو یو صحابي راپاڅېده د ماعز صاحب خوله یې بوی کړله چې د شرابو بوی خو نه راځي
صحابی نبی علیہ السلام مبارک ته فرمای دا الله پیغمبر شراب نه دي اسکلی وای ښا سلور کرته په خپل ځان باندې گواہی ورکړه چې ما زنا کړې ده. بیا نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرامو ته ویلي دا بوزئ سنګسار کوي. دا د ایمان قوتو عسکرو نه ونیولی جلب ورپسې نه وتلی په خپله حاضر شوی و چې ورځ د قیامت کې الله جل جلاله ته جواب نشم ویلی. په خپله راغی عام محضر کې ټولې دنیا ته دا خبر رسوا کړه چې ما ګورې زنا کړې ده چې ورځ د قیامت کې شرمنده نه اوسم. هغه هم دا خبره پټولی شوی. سنگسار ته یې بوتو ښه متوجه شي دې ایمان ته وګورئ. هلته چې بوته د بدن درد دا سخت دی. صحابه کرام پې راټول شول ګزارونه یې پې شروع کړل د تیږو. په دې ساحه کې چې دی ولاړو تیږې کمې وې. په طریقې د بتی سره په ده باندې ګزار کېده لکه ډېرې تیږې نه وې. د ده دا سنګسار لږ اوږد شو. صحابي دا ځای پرېښودو اخوا ته ډېرې تیږې وي هلته لاړو چې په دې تیږو کې ما ووهئ دلته تیږې ډېرې دي. دې ته ایمان وایي دې ته د الله ویره وایي. صحابه کرام به راټول شول او سنګسار یې. په یو روایت کې راځي چې دی مبارک وتښتېده یو صحابي د اوښ ژامه یې پیدا کړه دا یې ورپسې خوشې کړه په خپو کې ولګېده ولوېده. بیا صحابه کرامو سنګسار کړه. درېیمه ورځ باندې نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرامو ته ویلي چې صحابه کرامو مایس ته دعا وکړئ چې الله ورته مغفرت وکړي. مایس صاحب داسې توبه وکړه که یوه ډله داسې توبه وکړي نو د دې توبه به ټولې ډلې ته ورسیږي. یوه ښځه وه غامدیه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام مبارک ته راغله دا الله پیغمبره طهرنی ما پاک کا. نبی علیہ السلام مخ ته یې واړو وایي زه استغفار ووایه توبه وکړه. ښځه ورته څه وایي ای د الله پیغمبره ستا څه خیال دی ستا څه ګمان دی چې ما تم په شان د ماعز جواب راکړي چې لاړه شه او توبه وباسه. نه زه نه ځم ما باندې حد جاری کا. ما زنا کړی واده شده یم زنا مې کړی دی. زه ګورم ماعز غوندې بیرته نه ځم. نبی علیہ السلام مبارک ورته ویلي زنا دې کړې ده؟ وایي او. وای تا کړې ده؟ وای او ما کړې ده. خو نبی علیہ السلام مبارک چې وکتله دا حامله وه. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل چې حمل دی. ګور عسکر ورپسې نه وتلي ښه بنده هم نه وه. دې ته اسلامي نظام او اسلامي حکومت وایي. دې ته انسانیت او مسلماني وایي. دې ته ایمان وایي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل چې ستا په نس کې ماشوم دی هغه بې ګناه دی لاړه شه. چاته یې حواله هم نه کړه چې دا بنده یې کوي نه لاړه شه. یو صحابي و هغه یې کفالت وکړه انصاري صحابي و. ماشوم چې پیدا شو ښځه په خپله بیا راغله ماشوم یې په غېږ کې دی. سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته راغله چې ماشوم پیدا شو اوس مې سنګسار کا. دا ښځه اوس وارخطا ده چې په خپل مرګ باندې مړه نشم. نبی علیہ السلام مبارک
په یو روایت کې راځي چې دا ماشوم یې چا ته ورکړه چې دا وساتئ دا ښځه یې سنګساره کړه. په دویم روایت کې راځي نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې نه دا ماشوم وړوکی دی شودوس کی دې ته د رضاعت ضرورت دی. دا بوزه چې کله د رضاعت زمانه ختمه شوه او په خپله ډوډۍ شروع کړه بیا راشه دا ماشوم یې بوت کوشش کوي چې دا ماشوم لاس کې ډوډۍ واخلي. څه زمانه وروسته داسې اثره راغله غېږ کې ماشوم دی غامدیه او ډوډۍ ورته په لاس کې ایښې ده. ای د الله پیغمبره ماشوم وګوره ډوډۍ خوړلی شي لاس کې د ډوډۍ ټوټه ده اوس په ما باندې حد جاري کړه. نبی علیه السلام بارک صحابه ته امر وکړه چې دا سنګسار کړي دا یې بوته بیا یې په خاورو کې پټه کړه چې بې ستره نه شي سینې پورې. بیا صحابه کرامو ګزارونه شروع کړل. خالد ابن ولید رضی الله عنه تیږه خوشې کړه په دې سر ولګېده او دا وینې دارې ووالې. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مخ باندې وینه ولګېده. خالد صاحب ویلې کنځای وکړه چې دا خرابې وینې په ما ولګېدې. نبی علیه السلام بارک دا خبرې واورېدې ویې فرمایل ای خالده نرمي کوه ګزاره کوه زما د قسم وي په الله باندې دې مېرمنې دې سیاسر یې داسې توبه کړې ده که داسې توبه په ناجایزې طریقې سره عشر ټولوونکې دا بعضې خلک چې عشر ټولوي دا ظالمانې خلکو باندې زیاتی کوي که چېرته داسې توبه عشر ټولوونکې وباسي نو الله یې توبه قبلوي. او دا خلان په خپله خوښه راغلی او توبه یې وکړه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وارثانو ته وویل چې دا شریعت د مراسمو سره سم دې ته جنازه او دفن او کفن وکړئ دا یې دفن کړه. نو معززو حاضرینو خبره او خلاصه مطلب دا شو چې زنا د الله جل جلاله په نزد باندې یو مبغوض یو ناوړه عمل دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټول وساتي. نو دغه اکثر چې څوک شاید ناوړه اعمال کوي هغوی بیا جمعې مانځه ته یا نه راځي یا راځي ناوخته به راځي. نو دا هره جمعه تقریر صف کیږي ویډیو او اډیو دا صف کیږي. زموږ یو شاګرد دی د جمعې په ماسپښین باندې هغه ته مراجعه کولی شي همدې جومات کې ولی الله په نوم باندې هغه سره بیا یې دغه تقاریر تاسو ته موبایلو ته یا میموري کارت ته د ثواب په نیت باندې ځان ته دا انتقال کوئ بیا نورو خلکو ته تېروئ. کورونو کې ځوانان وي چې جومات نه لري هغوی ته ور چې تاسو ته پې ثواب ورسیږي. او څوک چې خارج کې زموږ ورونه دي هغوی لپاره زما په نوم باندې چینل دی هلته بیا هغوی کولی شي چې هغه نه ځان ته ډاونلوډ کړي او استفاده ترې وکړي. یو خو زما خبرې ساده وي او زموږ ستاسو په ژبه وي نو ډېر په وضاحت سره دا خبرې کیږي نو په دې باندې ستاسو ثواب هم کیږي او که بل چاته انتقال کوي نو هغوی ته هم ثواب کیږي. انشاءالله په دې راتلونکي جمعه کې دستربندي پروګرام دی ورځ لا معلومه نه ده بیا به انشاءالله په شوق سره پکې اشتراک کوو. او مانځه نه وروسته له خیره 2 رکعاته نفل کوو د استسقا د باران په حق کې چې الله را باندې باران وکړي. او بیا لپاره وعده کوو الله سره انشاءالله چې د چا چې ځمکه ده که الله تعالی دا فصل موږ او تاسو ته حاصل که انشاءالله چې عشر به ورکوو انشاءالله صحیح ده که نه بیا به پکې چل ول نه کوو. او الله سره زموږ وعده ده که الله جل جلاله دغه فصل ترسره که بیا به د الله حق پوره ورکوو. او ډېر سخت دی دا فصل چې دی داسې خوندور فصل دی او که دا یو 10 ورځې باران ونه شي نور دا له منځه ځي. په اخلاص او د زړه په درد سره له خیره دعا به وکړو چې الله تعالی په موږ باندې باران هم وکړي او 2 رکعات نفل هم کوو. او نماز بعد اصلاحی شروع والا ندا امنا داره بله که می آمین که می وین انته به جواب کدا وری وخت به مدد ویل لشتی انگار کړه وای چې انگار به نه وړي کین کدی جوانان کې پوینچ ته دې انگار وړي کین دلهوانه پر وینچ تنه دعا به کوم الله جل جلاله تنه عمر است عمل است کو برکت وای کین دعا کوم یا الہ